السلام علیکم. زه نیاز الله مبارز یم. په دې اونۍ کې مې وغوښتل تر څو تاسو سره د ماشومانو د چلند 5 هغه کړنې چې باید ورسره ویې کړئ او 5 هغه کړنې چې باید هغه ورسره ونه کړئ. ماشومان هغه خوی او هغه خواص چې لري که چیرې تاسو د هغوی په دروني احساس دروني غوښتنو باندې ځان پوه کړئ نو کولی شئ د هغوی ټولې کړنې کنټرول کړئ. د شخص ارواپوهنه وایي که چیرې تاسو د یو شخص افکار او دروني احساسات باندې ځان وپوهوئ تشخیص یې کړئ نو تاسو کولی شئ د هغه ټول اعمال په خپل کنټرول کې ولرئ او مثبت او منفي اړخ ته یې سوق کړئ. نو راځو هغې لارو ته چې باید د ماشومانو سره هغه چلند په ځای د دې چې منفي اړخ یې ورته ووایو د چلند ورسره وکړو څنګه په مثبت اړخ واړو. لومړی هغوی ته ووایئ چې خپله تصمیم ونیسئ. کله چې ګورئ ماشومان د خپلو ملګرو سره په کوټه کې لوبې کوي د دې پر ځای چې یو شخص خپله یو ماشوم احمد محمود تاسو مشخص کړئ ورته ووایئ چې شور مه کړه نو دلته په کل کې ټوله هغه ډله مخاطبه کړئ چې ورته ووایئ چې انجونو یا هلکانو شور مه کړئ. که چیرته شور کوئ له کوټې څخه به بهر وځئ او که لوبې مو بې له شوره کوئ نو په کوټه کې به پاتې کیږئ. 5 دقیقې پرېږدئ که چیرته آرام شول هغه ده که نه ورته ووایئ چې له کوټې څخه ووځئ ځکه په دې صورت کې 2 ګټې تاسو هغوی ماشومان ته رسوئ او 2 درسه ورکوئ. هغوی پوهیږي چې زموږ د شور په نتیجه کې په سبب کې موږ د کوټې څخه بهر ووتلو هغوی مسؤلیت پذیره کیږي هغوی ځان مسؤل ګڼي. او بله دا چې تاسو شخص مخاطب نه کړ ټول مخاطب کړه یعنی یو شخص یا یو ماشوم هغه بیا ځان حقیر و کم نه ګڼي. بل که چیرته هم د تاسو ماشوم کله خراب کار کوي د دې په ځای چې هغه ته وایي چې دا کار مې نه خوښیږي یو مثبته کلمه هم ورسره یوځای کړئ ورته وایي چې زه له تا سره مینه لرم خو دا کار دې نه خوښوم چې دا کوم کار ته کړې. که چیرې غواړئ ماشوم ته کوم لفظ ور زده کړئ نو ښه او بد کارونه ورته مشخص کړئ. له دې څخه موخه د مناسبو ښوونیزو چلندونو او قوانینو وضع کول دي نه د ماشوم ګواښل. موږ ماشوم باید په هیڅ حالت کې ونه ګواښو هغه ته باید همیشه مثبتې او د مینې ډکې جملې تلقین کړو. دریم که چیرته پوهیږئ چې ماشوم تاسو ته یو سردرد جوړیږي او ځوروي مو نو هغه ته ووایئ چې له تا غواړم چې زما سره په هغه ستونزه کې مرسته وکړې. فرض کړئ ستاسو ماشوم د تلویزیون غږ جګ کړی ده سمه ده نو دا که هغه ته تاسو ووایئ چې د تلویزیون غږ ټیټ کړه په ما بد لګېږي او پلان ده او بستان ده هغه د تاسو سره یو طرف کې واقع کیږي او ښایي که دغه ته هغه برنامه هغه کارتوني ګوري یا مثلا فلم ګوري هر څه چې ګوري هغه د دې باعث شي چې تاسو خبره بابیزه وګڼي نو هغې ته ووایئ چې زما سره مرسته وکړه. که چیرته هغه تاسو سره مینه ولري تاسو ته ارزښت درکړي نو ستاسو د مرستې په وجه مثلا د تاسو دغه مرسته به تاسو سره دا وي چې هغه د تلویزیون غږ ټیټ کړي نو په دې اساس تاسو د یوې مثبتې لارې څخه هغه ته خپل سیګنال ورسوه چې زه د تا د جګ غږ څخه زوریږم او ما ته مزاحمت کوي نو په دې اساس تاسو کولی شئ د هغه چلند دایما بدل کړئ یعنې هغه به نور بیا د تلویزیون غږ نه جګوي یا همداسې هره موضوع که اوسي دغه سره هغه ته ووایئ چې زه ستونزه لرم په دغه ستونزه کې ته ما سره مرسته وکوه هغه ځان باید مسؤل وګڼي چې دغه کار زه کولی شم باید ویې کړم. څلورم ماشوم هم کله چې په یو مسله کې راګیر و په یو مشکل کې راګیر و نو هغه ته ووایه چې هغه څومره هم ملامت هغه که څومره هم د رټلو وړ وي خو تاسو د هغې په ځای ورته ووایئ چې زه تا درک کوم ستا احساس ما ته د درناوي وړ ده زه په تا پوهېږم اما دغه کار دی باید په دغه ډول کړی وای. د هغه ټول ذهن باید تاسو په مثبتو جملو سره ور ډک کړئ. هغه ته دا مه وایئ چې دا کار دی که داسې کړی و داسې به شوی و او که دا داسې کړی و هسې به شوی و یعنې منفي اړخ یې ورته مه وایئ مثبت اړخ یې ورته یادوري وکوئ پر ځای دې چې ورته ووایئ که تا داسې کړي و دا کار به نه کېده نه ورته ووایه خیر دا ځل دې وکړه په راتلونکي کې دغه کار په دغه ډول سره وکوه ته ښه نتیجه اخیستی شي. کله چې هغه غوسه یې باید نو د داسې جملو څخه تاسو استفاده مه کوئ چې تاسو څخه کرکه لرم او تاسو څخه مطلب ډېره بېزاره یم یا په تنګ کړې دی یم نو د دې په ځای تاسو ورته ووایئ چې تا زه درک کومه خو دغه کار دې نور مه کوه ځکه د نورو زما خفګان او ځور باعث کیږي. ماشومانو ته مو انصاف او عدالت ور زده کړئ. هغوی ته کله چې هغوی څه درڅخه غواړي او د هغوی وړ یا مناسب نه وي نو هغوی ته په مثبتو جملو سره ووایئ چې
هغه څه چې غواړي هغه ستا د فرض کړئ ورور خور دی، ورور ته فرض کړه هغه غوږوالۍ اخلي یا هم ټیکری اخلي یا هم بل څه اخلي، اما ورور هغه شیانو ته اړتیا نه لري او په هغې باندې باید لکه هغه ته داسې قناعت ورکړی شي که چېرته زه هغې ته لکه ستا خور ته ټیکری اخلم نو تا ته بوټونه اخلم، لکه تا ته مثلا واسکټ اخلم یا تا ته نور څه اخلم، نو باید په همیشه په عدالت یې په منځ کې تعین شي. فرض کړه که د هلک خور مریضه اوسي، هغه انټیبیوټیک استعمالوي، نو ضرور نه ده چې هغه ورور یې هم دی هماغه دوا استعمال کړي. دا هغه 5 کړنې وې چې باید تاسو دا ورسره په ډېرې لارې لاړ شي. 5 هغه جملې یا هغه چلندونه چې د ماشومانو ته ناخوښې جملې دي. که تاسو چېرته لکه ماشوم ته وایي چې له خپل عمر سره سم چلند کوه، دا د هغوی په روح روان باندې ډېر بد تاثیر کوي او هغوی بد اموخته کوي، د هغوی چلند مکمل بدلوي، د هغوی احساسات د هغوی د درون یا د ننه مزاج چې کوم د هغه ښکارندویي کوي. نو تاسو باید هغه درک کړئ او ماشوم ته له دا رقم چلند سره د دې رقم چلند سره دا رقم جملې مه استعمالوئ چې د سن سره یا د عمر سره سم چلند کوه یا ته څومره عمر دې غټ شو خو ته هماغه رقم پاتې نه. دا هغه جملې دي چې د ماشوم همسې کونده مخته کوي، همسې په هغه عمر کې ساتي. ښایي یو 15 کلن ماشوم څخه دا تمه نه کېږي چې هغه دې په وژاړي یا هم د جنګ وکړي یا هم مثلا بل، اما د ماشوم فطرت په هغه شکل پاتې شوی ده. تاسو باید دغه سره د دې جملو څخه ډډه وکړئ. که غواړئ چې ماشوم وده وکړي او پوه شي هوښیار شي او د دغه فکري بلوغ وده وکړي، نو دا جملې ورته مه استعمالوئ چې تاسو سن او د تاسو فکر او دا کړنې سره تناسب نه لري، د بل چا سره یې مه مقایسه کوئ. دویم، کله چې ماشوم مو غوسه وي هغه ته لکه مه ورسره لاس اچوئ، مه د هغه د غوسې او ژړا پورې خاندئ، ځکه دا د هغه په حواسو باندې ډېر بد تاثیر کوي او هغه تاسو سره یو نوع مخالفت پیدا کوي، یو نوع تربګني تاسو سره اخلي. نو د دې څخه ډډه وکړئ تر څو هر څه که بیا هم ورسره کوئ لاس ورسره اچوئ یا هم په غوسې پورې خاندئ، نو په آخره کې بیرته په دې یوه جمله باندې بیرته خوشحاله کړئ چې ټوکې مې در سره کولې. دریم، ولې د هغه په څیر نه یې. دا جمله هم کله والدین ماشومان ته ډېر استعمالوي چې دا هم د هغه په احساساتو باندې ډېر بد تاثیر کوي. هېڅکله مو هم ماشومان د نورو ماشومانو سره مه پرتله کوئ. یو ماشوم تر بله ډېر فرق لري، د هغه فکري بلوغ، د هغه کړنې، د هغه دروني احساسات، او بیا تر دې چې تاسو یې اخلئ د یو بلې کورنۍ د یو بل ماشوم سره یې مقایسه کوئ، نو دا ډېره غټه تېروتنه کوئ، ځکه دا د هغې احساساتو باندې بده اغېزه کوي. هغه داسې فکر کوي چې زه نیمګړی یم، زه ناتوانه یم، زه کمبودیت لرم. نه، د دې په ځای ورته ووایئ چې د هغه څخه هم باید ته ښه شې، د هغه څخه هم باید ته لوړ شې او د هغه څخه غوره یې، دا اوس هم غوره یې او د هغه څخه غوره کېدلی هم شې که ته وغواړې. په دا رقم جملو سره ماشوم ته انګېزه ورکړئ. څلورم، منډې مه وهه که نه نو غورځېږې. دا جمله هم منفي اړخ لري، یعنې تاسو د هغه غورځېدلو ته په تمه یاستئ. که منډه ونه وهي نه غورځېږي او که منډه ووهي نو خامخا غورځېږي. ماشوم کې یو ډول ډار او ویره تاسو خوره کوئ. د دې په ځای ورته ووایئ چې زویه یا لورې بوټونه دې کلک کړه، مزې دې وتړه، ښځې ځان مطمئنه کړه، او که منډه وهي هم لکه په هغه ځای کې منډه ووهه چې تا د غورځېدو امکانات نه وي، یا هم که وغورځېږې چې ژوبله نه شي. نو ماشوم دلته پوهېږي چې زه که بوټونه روغ کړم، په لارې ته وګورم، په مناسب ځای کې منډه وهم یا لکه لوبې وکړم، زما لپاره خطر نه مواجه کېږي. نو په دې صورت کې تاسو د خپل ماشوم سره مرسته کړې. پنځم، له تا سره ژمنه کوم چې هېڅکله هم دا جملې ماشوم ته مه تکراروئ چې د هغه څخه ژمنه واخلئ یا ژمنه ورکړئ. که تاسو چېرته ژمنه ورکړئ، فرض کړئ ورته وایئ که دغه کار دی وکړه، یعنې په کارونو کې اکثره کې په کړنو کې تاسو هغه ته ژمنه مه ورکوئ. که چېرته دا فرض کړه که ته دا لوبې پرېږدي، زه دې بیا بله ورځ پارک ته بیایم یا مثلا د یو ځای واده ورکوئ، ماشوم بیا نو د هغه ژمنه کې که تاسو ورسره وفا ونه کړئ یا یې بونځئ، هغه بیا تاسو سره یو نوع مخالفت پیدا کوي او د دې باعث کېږي چې تاسو سره اړیکې خراب شي. ماشوم بیا نه ګوري چې په هغه ورځ چې ته ورته وایې چې مثلا دوشنبې ورځ زه بیا یم پارک ته، هغه بیا نه وایي چې په دې ورځ باندې باران ده، په دې ورځ باندې لاره بنده ده، په دې ورځ باندې پارک بند ده. هغه بیا دې شیانو فکر نه کوي، هغه وایي چې زه دلته ما سره یې وعده خلافي کړې ده. او ما هم د ماشوم څخه لکه ژمنه اخلئ. ښایي ماشوم مو په یو ژمنه کې مثلا وعده خلاف راشي یا پاتې راسي، هغه نو نه کېږي چې تاسو سره هغه بیا پوره کړي. ماشوم مو دلته قید کېږي، لکه هغه ازادي ته تاسو سلب کوئ.
فرض کړئ تاسو مثلا لکه یو د داسې په هغه ورځ به بیا درته یو چک درکوي چې داسې یو بانکي کارت به درکوي چې هغې کې 1 روپۍ هم نه اوسي، نو دا بیا د ماشوم د مورال او روحیې د ضعیفوالي سبب کیږي. نو په دې هیله چې دغه کړنې د ماشومانو سره تاسو عملي کړئ، ماشومان د موږ د ژوند مالګه ده، هغوی سره باید په دې رنګه چلند وکړو چې د هغوی زړونه لاسته راوړو، د هغوی په اعمالو باندې کنټرول پیدا کړو او د هغوی کړنې او درون موږ په خپل واک کې راولو. نو تر بیا ښې چارې ښه وخت ولرئ. که چېرته پوښتنه، پیشنهاد، انتقاد لرئ په کمنټ کې راسره شریک کړئ، زه مو په خدمت کې یم. الله مو مل شه.